وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. یو ورو د شری مسلې متعلق سوال کړی. دی وایي چې محمد ابن عبدالوهاب دا څوک و؟ دا یاد لرئ فتاوا محمودیه په 6 جلد کې د یو سوال په جواب کې ویلي دي چې دا د سنتو متبع او تابعدار کس و، لیکن په عقیدوي مسایلو کې او د عقیدې په باب کې څه اقوال او څه اعمالو کې ډېر تشدد اختیار کړی او نهایت ډېر زیات سختی اختیاروله، او حالا کې علمیت دومره نو، عقل پوی دانش دا دومره نو، نو د دې وجه نه چې د علم کمی و، د عقلمندۍ او د دانشمندۍ کمی و، نو بعضې مسایل یو کې نهایت تشدید اختیار کړی، سختی اختیار کړی. د دې وجه نه بعضې داسې اقوال ترنه صادر شوي دي چې هغه د مسلمانانو په منځ کې د یو فتنې سبب وګرځېدو. نجم الفتاوا هم لیکلی دي په 2 جلد کې صفحه 4 کې. هغه وایي چې محمد ابن عبدالوهاب د شریعت د حدودو نه تجاوز کړی و، او د سلفو او د صلحاو او د اسلافو چې کومه لاره ده هغه لاره یې پرېښې وه. په د شرعي مسایلو کې او په عقیدوي مسایلو کې نهایت تجاوز کړی، او د سمې لارې نه یو طرفتواله اختیار کړی و او غلو اختیار کړی وه. علامه شامی رحمه الله هم په خپل کتاب کې دغې طرف ته تذکره کړې ده چې په هغه زمانه کې د او د متبعین خپلو ځانونو ته به مسلمانان وي چې یوازې موږ مسلمانان یو، او خلک به دې طرف ته را دعوت کول، او چې چا به د دوی تابعداري نه کوله نو د هغې وینې هم تویولې او هغوی ته به د کفر نسبت هم کوو. خلاصه د جواب دا ده چې محمد ابن عبدالوهاب نجدي د سلفو او د صلحاو هغه لاره پرېښې وه، او د شرعي مسایلو او عقیدوي مسایلو کې بې حده ډېر زیات تجاوز کړی دی، او د اسلافو لاره یې پرېښې ده. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. یو ورور د شرعي مسلې متعلق سوال کړی. دی وایي چې داسې په موبایلو کې یو بل ته شیر کیږي چې د رمضان خوشخبري که چاته واوروله نو د جهنم اور پې حرامیږي. دا یاد لرئ دغه روایت په باره کې څوک چې وایي چې دا حدیث دی، زموږ علما لیکي چې دا حدیث نه دی، دا موضوعي خبره ده او د ځان نه جوړه شوې ده. لهذا د داسې خبرو د شیر کولو نه اجتناب وکړئ، ځکه په دغه شیر کولو باندې هم تاسو ګناهګارېږئ چې یو خبره په شریعت کې ثابته نه وي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیثو نه نه ثابته، د قرآن نه نه ثابته، نو د داسې مسلې د خورولو نه او د پیلاولو نه او د هغې د شیر کولو نشر کولو نه اجتناب کوئ، ځکه چې په دې باندې شیر کوونکی هم ګناهګارېږي چې یوه مسله د شریعت نه نه ثابته او هغې مخکې بل ته استوي، نو په دې ګناهګارېږي. نو د داسې خبرو د شیر کولو نه اجتناب کوئ. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. یو ورور د شرعي مسلې متعلق سوال کړی. دی وایي چې مونږ عام طریقه کار دا و چې مونږ به زکات د رمضان په میاشت کې ادا کولو او ویستلو به. اوس آیا د شعبان چې د رمضان نه یوه میاشت مخکې شعبان میاشت کې مونږ دا زکات ویستی شو که نه؟ دا یاد لرئ چې زکات مخکې د خپل وخت نه هم ویستل دا جایز دي. مثلا یو کس تاریخ لیکلی دی د رمضان چې په دغه وخت باندې زه مالداره شم، او بیا د هغې تاریخ مطابق هر کال چې هغه تاریخ را رسي نو دی به زکات ادا کوي. شرعي مسله خو دا ده، لیکن که حاجتمند او ضرورتمند د هغې نه مخکې دته پیدا شو یا مخې ته ورته راغلو د زکات په نیت باندې دی پیسې ورکوي نو ورکولی شي. نو خلاصه د جواب دا شوه که په تاسو باندې زکات د ورکولو تاریخ په رمضان کې وي نو د رمضان د تاریخ نه مخکې هم تاسو زکات ورکولی شئ، خو بیا حساب بیا په رمضان کې کوئ، ځکه چې کله د شعبان میاشت کې هم تاسو څومره ګټه کړې وي په دوکان کې، نو په رمضان کې حساب کوئ چې زموږ زکات دومره جوړېدو او مونږ په شعبان کې دومره زکات ویستی دی، بیا چې کوم کمی وي تاسو کم ادا کړی وي نو هغه هم ورپسې ادا کړئ. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. د روژې فرض کېدو دپاره بلوغ شرط دی چې سړی بالغ شي، او د بالغ کېدو نښې بیا څه دي؟ د هغې دپاره علما مختلفې نښې ښیي. بعضې وایي چې خوب وګوري او خوب کې شیطان تیر باسي نو دا بالغ شو. بعضې وایي چې د هغې زیر ناف ویښتان راشنه شي نو دا هم د بلوغ علامه ده.
خو که چېرته زیرنا ویښتان هم نه راشنه شوي او خوب هم نه لیدلی خو چې 15 کاله ته یې عمر ورسېدو نو بیا به روژه فرض شوه بیا به روژه خامخا نیسي. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. یو ورور د شرعي مسلې متعلق سوال کړی دی. وایي چې یو کس وفات شي یو ته لور پاتې وي یوه ښځه او باقي وروڼه ترې پاتې وي دې وروڼو ته یې په میراث کې حصه رسي او که نه. دا یاد لرئ شرعي مسله دا ده چې کله یو کس وفات شي یوه ته لور پاتې وي یوه ته ښځه پاتې وي او وروڼه ترې پاتې وي دې وروڼو ته یې په میراث کې حصه رسي. د دغې کس چې څومره جایداد وي او که نغدې روپۍ وي دا به په 8 حصو باندې تقسیم کړی شي. 8 برخې به ترې جوړې کړی شي. په 8 برخو کې به یوه برخه دې ښځې ته ورکړي باقي پاتې شوي او 4 برخې دا به ترېنه د لور ته ورکړي پاتې شوې 3 برخې او دا 3 برخې به دې وروڼو ته ورکړي. خو دا په هغه صورت کې چې دې وروڼو سره یې خویندې نه وي. که دې وروڼو سره یې خویندې وي بیا د هغې تقسیم جدا دی. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. یو ورور د شرعي مسلې متعلق سوال کړی دی. وایي چې 786 980 چې کوم لیکل کېږي د خطونو په اول کې د صفو پړو ابتدا کې دا د څه شي معنا ورکوي؟ دا یاد لرئ 786 یا 980 دا د بسم الله معنا ورکوي. د ابجدو د قاعدې مطابق د حروف ابجد د قاعدې مطابق دا د بسم الله معنا ورکوي. د دې وجې نه بعضې کسان د خطوطو په اول کې بسم الله نه لیکي دا لیکي. دا حروف ځکه لیکي چې که بسم الله مونږ ولیکو نو د بسم الله بې ادبي او بې احترامي راځي ځکه دا خط په هر ځای کې غورځي را غورځي پرېوځي نو د دې وجې نه دوی بسم الله نه لیکي د هغې په ځای باندې دغه حروف لیکي. لیکن دومره یاد لرئ چې په دې سره د بسم الله فضیلت نه حاصلېږي. کوم چې د بسم الله په لیکلو باندې ثواب دی هغه ثواب په دې باندې نه میلاویږي. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. یو ورور د شرعي مسلې متعلق سوال کړی دی. دی وایي چې مونږ په ایران کې یو مونږ سره تشیع اهل تشیع شیعهګان مونږ سره بحث کوي. مونږ ته وایي چې زمونږ دا مسلک او زمونږ دا مذهب او دا دین دا صحیح دی او ستاسو صحیح نه دی. دی وایي چې دی سره مونږ کوم داسې بحث وکړو یا داسې لاره ورسره وکړو چې دوی مونږ ملامته کړو. دا یاد لرئ تاسو د بحث او د مباحثې نه اجتناب وکړئ. وجه دا ده که تاسې اهل علم یې تاسو علم کړی وي د خپل مسلک او د مذهب نه باخبره یې تاسو او د هغوی سره بیا یا د هغوی د علماو سره بحث کوئ نو ډېره ښه ده. لیکن که چېرته تاسو اهل علم نه یې تاسو سره علم نه یې نو بیا د هغوی سره بحث دا مه کوئ. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. یو ورور د شرعي مسلې متعلق سوال کړی دی. وایي چې یو کس څومره عمر پورې وي نو روژه دې نیسي او روژه پرې فرض کېږي او دی د 14 کالو په عمر دی. دی وایي دا 14 کلن روژه ونیسي او که نه. دا یاد لرئ زموږ د شریعت کتابونه د بلوغ دپاره د بالغ کېدو دپاره یو حد ذکر کوي. اصل بنیادی مسله دا ده چې کله ماشوم بالغ شي یا جنۍ بالغ شي یعنی هلک بالغ شي یا جنۍ بالغ شي نو الا په دوی باندې شرعي احکام دا فرض شي د هغې نه وړاندې دا بې فرض نه وي. د بلوغ دپاره چې کله دوی بالغ شي نو اله بیا روژې پرې فرض کېږي. د بلوغ دپاره حد علما دا ذکر کوي که چېرته یو هلک هغه شیطان خطا کولو شیطان تېرېستو غسل پرې واوړېدو د جنابت یا یې انزال وشو نو دی به بالغ متصور کېږي اگر که د 15 کالو نه عمر کم وي. دغه شان یوه جنۍ ده د 15 کالو نه عمر کم هم وي خو چې حیض پرې راغی ماهواري پرې راله یا حامله شوه د خاوند نه نو دا به بالغه شمارل کېږي نو روژې پرې فرض دي. خو که چېرته د 15 کالو نه وړاندې په هلک باندې هم څه آثار او علائم د بلوغ نه ښکاره کېدو د شیطان خطا کړی او تېرویستی وي او نه پرې غسل اوړېدلی وي نه انزال شوی وي او دغه شان جنۍ د 15 کالو نه وړاندې نه چېرته حامله شوي د خپل خاوند نه بالفرض که واده شوي وي نه حامله شوه او نه چېرته د هغې ماهواري او حیض راغی نو بیا 15 کاله عمر چې کله د هغې پوره شي نو بیا به بالغ متصور کېږي بالغ به شمارل کېږي روژې بیا پرې فرض دي. خلاصه د جواب ده چې دغه 14 کلن هلک که چېرته د انزال شوی وي یا شیطان تېرویستی وي خطا شوی وي نو بیا خو روژې پرې فرض دي ځکه بالغ متصور کېږي. خو که 15 کالو کې چېرته شیطان نه یي تېرویستی جنابت والا غسل پرې نه یې اوړېدلی انزال یې نه یي شوی نو بیا دی بالغ نه دی. یو کال به نور صبر وکړي چې کله 15 کالو په عمر شو بیا به دی بالغ متصور کېږي بیا به روژې نیسي.
وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. یو ورور د شرعي مسلې متعلق سوال کړی دی. دی وایي چې د زکات مصارف څوک دي؟ چاته سړی زکات ورکولی شي؟ د یاد لرئ قرآن کریم کې الله رب الکریم 8 قسمه خلق ذکر کړي دي او په هغه 8 قسمونو کې 2 قسمه یا 2 طبقې خلق اوس هغې ته زکات نه ورکول کیږي. یو په هغې کې غلامان دي چې غلامانو وجود نشته دی چې سړی ورله زکات ورکړي، ځکه دا دور د غلامانو نه دی. او دویم مؤلفة القلوب، هغې ته د احنافو په نسبت باندې زکات به نه ورکول کیږي. وجه دا ده چې مؤلفة القلوب په هغه زمانه کې و کافران، لیکن اسلام ته د مایله کولو دپاره چې اسلام سره مینه پیدا شي او اسلام ته مایله شي، اسلام راوړي، نو هغې ته به زکات ورکول کېدو. چونکې اوس د اسلام دبدبه او شوکت پر حال دی، نو د دې وجې نه هغوی ته به زکات دا نه ورکول کېږي. د احنافو په نزد دا حکم منسوخ دی. نو خلاصه د جواب دا شوه چې په دې 8 قسمو خلکو کې به 6 قسمه خلکو ته زکات ورکول کېږي. لومبی په هغې کې مساکین دي. انما الصدقات للفقراء والمساکین، فقراو له به زکات ورکوي، فقیران. دویم مسکینانو له به زکات ورکوي. او دریم په هغې کې عاملین دا هغه خلکو چې د زکات دپاره مقررو چې تاسو زکات او عشر راجمع کوئ. هغوی اگر که صاحب نصاب وي، لیکن د دغې زکات د پیسو نه هغوی ته ورکولی شي، ځکه هغوی مزدوري کړې، زکات یې راجمع کړی وي د خلکو نه، نو دوی ته هم زکات ورکولی شي. دا 3 قسمه خلک. څلورم پکې مقروض، هغه مقروض چې صاحب نصاب خو وي، لیکن بل طرف ته دومره قرضداری وي چې په دغې پیسو د قرض نه خلاصېدو، نو داسې کس ته هم زکات ورکولی شي. او پنځم فی سبیل الله، چې د الله په لاره کې وتي خلک وي، لکه مجاهدین دي، جهاد ته وتي دي، یا طلبه دي د علم طالبان دي، هغې ته هم زکات ورکول دا جایز دي او زکات ورکولی شي. او آخري په هغې شپږو کې هغه مسافر دی چې یو کس صاحب نصاب وي، لیکن سفر ته وتی وي او هلته ورسره خرچه ختمه شوي وي، پیسې ورسره نه وي او حاجتمند او ضرورتمند وي، نو هغې کس ته هم زکات ورکولی شي. نو دغې شپږو قسمو ته به سړی زکات ورکوي.